سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. یو ځل بیا ستاسې سره نوې ویډیو شریکوم، هغه هم په دې باره باندې چې په واتساپ کې 3 دانې نوي فیچرونه یا نوي اپشنونه راغلي دي، نوي سیټینګونه راغلي دي، نوی پرمختګ یې کړی دی په واتساپ کې. 3 دانې هغه هم ډېر په زړه پورې دي. راځئ زه یې تاسې ته ښیم چې څنګه نوي معلومات او نوي سیټینګونه، نوي فیچران په واتساپ کې اډ سوي دي. راځئ د دې دپاره لومړی زه شروع کوم. لومړی دا نه درته ښیم، کله چې موږ تاسې واتساپ را خلاصوو، په واتساپ کې لکه څنګه چې مارک زوکربرګ یا هم دغه د فیسبوک او واتساپ مشر اعلان وکړ، له هغه څخه وروسته دلته تاسې راتللی سئ، کتلی سئ. کله چې موږ تاسې یو چا ته میسج کوو، پخوا ماضي به مو دا ځای داسې کش کړ، نور میسج شروع سوي دا به داسې و. نو کله چې له دې وروسته اوس بل نوی فیچر چې راغلی دی، هغه دا دی کله چې موږ تاسې خالص په دې ځای باندې د میسج په ځای باندې یو داسې کلیک وکړو، دا به داسې واوړي هولډ ریکارډ ویډیو. داسې ویډیو یعنې کوچنۍ داسې د سرکل په شکل تاسې ویډیو کولی شئ. په دې باندې داسې کلیک وکړئ، له 3 ثانیو څخه وروسته ویډیو شروع کېږي. د تلیفون سکرین ګرځولی شئ، شاته یې اړولی شئ، مخته یې اړولی شئ، لکه څنګه چې زما تلیفون اوس ویډیو کوي. تاسې وینئ دغه د ویډیو داسې 1 دقیقه ویډیو تاسې د 1 دقیقې په اندازه باندې کولی شئ. داسې یې ګرځولی شئ، د تلیفون شاته سکرین ته یې هم اړولی شئ، هرې خواته یې اړولی شئ. دا د تاسې داسې ګرځولی شئ. تاسې په دې باره باندې یوه ویډیو جوړولی شئ، 1 دقیقه ویډیو جوړولی شئ. له هغه څخه وروسته خالص په سند باندې کلیک وکړئ. دا ویډیو سند کېږي، یعنې لنډ کلیپ چې هیڅ زیات مصرف هم نه کوي. ګوره داسې تیز روانه ده، په اسانۍ سره هم ځي او ستاسې ملګرو ته ډېر په ښکلي انداز سره رسیږي. دا یو فیچر دوستانو چې په واتساپ کې راغلی و. دوهم فیچر چې په واتساپ کې یا نوی اپشن په واتساپ کې فعاله شوی دی، هغه کوم دی؟ هغه دا دی کله چې تاسې راځئ له ډېره وخته وروسته دا فعاله شوی دی او دا ډېر ښه فیچرز دی. کله چې تاسې راځئ یو میسج کوئ، په یو ګروپ کې یو چا ته میسج کوئ، لکه دلته چې اوس مثال د خبرې دغه ما میسج کړی دی. کله چې زه په دې میسج باندې داسې کلیک کوم، داسې ګروم، دلته 3 ټکي نښانونه راوړي. کله چې 3 ټکي نښانونه راوړستل شول، دلته زه په دې باندې کلیک کوم، کلیک ورباندې په ایډیټ کوم. یعنې هر وخت چې تاسې میسج کړی یې ګروپ ته، بیرته تاسې غواړئ دا چینج کړئ، دا بدل کړئ. لکه مثال د خبرې زه دا بدلوم په داسې تورو باندې، یا هم دا بیخي ایسته کوم، دا خالص په دې مننه باندې پرېږدم. دا به اوس تاسې وګورئ چې دا به ایډیټ شي دا میسج. Okay, this message was edited for everyone in this chat, last version of WhatsApp. Okay, په اوکې باندې کلیک کوم. ګورئ دوستانو تاسې وینئ دغه میسج دا چې ما لیکلی و، مننه چې خبر شولو، اوس یوازې مننه ته واوښتی. یعنې دلته هم ایډیټډ راوړي، یعنې دا میسج چې دی ایډیټ شوی دی. دا و د واتساپ دوهم فیچرز. له دې څخه وروسته دا چې اوس د میسج ولاړی نه، نو زما انټرنټ چې دی ډېر کمزوری دی، زه له وائی فای څخه ډېر لرې یم، نو دا میسج ځي، یعنې تللی ځي، ښه کار کوي، هېڅ نوه ستونزه نه لري. دریم فیچرز چې اوس په واتساپ کې را روان دی، لکه څنګه 2-3 شپې مخکې مارک اعلان وکړ چې موږ په واتساپ کې نوی فیچرز اډوو. هغه هم څنګه فیچرز؟ هغه ګوره داسې تاسې وګورئ، وایي چې موږ کله په واتساپ کې یو د بل سره زنګونه وهو، نو موږ کولی شو د تلیفون سکرین یو له بل سره شیر کړو، لکه په سکایپ کې چې به پخوا داسې کېدل، تلیفون سکرین شیر کېدل یو له بل سره. نو مارک وایي د اګست پر 8 باندې اعلان کړی دی، وایي we are adding the ability to share your screen during a video call on WhatsApp. معنا کله چې تاسې له چا سره په ویډیو کال باندې په واتساپ باندې غږېږئ، تاسې کولی شئ له هغه څخه وروسته لکه دغسې دا خپل سکرین له دوی سره شیر کړی دی، داسې د موبایل سکرین به تاسې ورسره شیر کولی شئ. دا هم یو ډېر ښکلی فیچر دی، یو ډېر ښکلی اپشن دی، په واتساپ کې فعاله کېږي. نو دا و ډېر مهم او 3 اپشنونه، لکه څنګه چې دغه د میسج ایډیټینګ ډېر مهم فیچرز وو، او هغه د ویډیو اپشن ډېر مهم فیچرز وو. نو ستاسې لپاره ما دغه 3 فیچران وړاندې کړل. که چیرې ستاسې په واتساپ کې دغه فیچرانو څخه یو نه وي، نو تاسې ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې هلته خپل واتساپ چې دی هغه اپډیټ کړئ. د اپډیټ ورژن کې به ستاسې په واتساپ کې دغه اپشنونه ضرورا او خامخا فعاله کېږي. نو هیله ده چې دا ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او ستاسې لپاره به ګټور ثابت شوي وي.
هیله ده دا ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.